بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیه. محترمینو یا محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې صلات توبه لمونځ ورڅه ته وایي او څه وخت کېږي، په کومه طریقه سره کېږي. محترمینو، صلات توبه لمونځ څه ته وایي؟ د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایله که چیرې د یو مسلمان څه ګناه سرزده سي ګناه ځم وسي، هغه ته پکار ده فوراً او دس تازه کې 2 رکعاته لمونځ وکړي، د الله جل جلاله څخه د خپلو ګناهو معافي وغواړي، الله به د دغه ګناوې ورمعاف کړي. بیا د سند په طور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیات وایي چې والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. یعنی کم خلق چې یو فحش عمل وکړي یا پر خپلو ځانونو ظلم وکړي، الله فرمایي چې بیا الله یاد کړي، یعنی توبه وکړي، د خپلو ګناهونو مغفرت وغواړي، الله به د هغه ګناهونه ورمعاف کړي. دا حدیث چې کوم دی په ابوداود شریف جلد مراول صفحه نمبر 214 کې راغلی. او الله جل جلاله ان الله يحب التوابین، د توبې ایستلو والا سره محبت کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې تاسو کې هر سړی ګناهګار به او ښه ګناهګار هغه دی چې هغه توبه کوي. التائب من ذنبه کمن لا ذنب له، چې چا توبه وکړه داسې دی لکه هغه چې ګناه کړی نه. او الله جل جلاله دا فرمایي چې قل یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. الله فرمایي چې هغه بندگانو چې پر خپل ځان نفسونه زیاتوب کړي، د الله د رحمت څخه نه ناامیده کیږي، هغه ذات ټول ګناهونه بخښونکی دی او غفور رحیم دی، هغه به ګناهونه در معاف کړي. نو داسې طریقه کار د محترمینو سوا د 3 اوقاتو چې کوم مکروهات دي، 3 اوقات چې د مکروه اوقات لکه د مازدیګر د لمانځه څخه د ماښامه پورې، او داسې د سهار د اذان ثبات کې، یعنی د سهار د داخلېدو د وخت د داخلېدو ثبات کې، بیا د اشراقه پورې، او داسې د زوال په وخت چې کله لمر د سر اوړي د زوال هغه مکروه وخت دی. د دې څخه علاوه نور هر وخت نفل کولی سي. نو یو ګناه د څه وسوه، غلط کار د څه وسو، فوراً او دست تازه که 2 رکعاته په نیت د توبې، داسې نه چې دا بیا یو جلا نیتونه غواړي یا جلا طریقه لمونځ، بس 2 رکعاته نفل لکه عام نفل چې کوې 2 رکعاته په ذکر دا وکړه چې زه دا د توبې په نیت باندې کومه صلات توبه، د توبې په نیت باندې کومه، بس نیت وداړي 2 رکعاته دي، 2 رکعاته ډک کېږي، او په آخر کې الله جل جلاله څخه دعا وغواړي چې یا الله زه شرمنده یم، زه آینده دغه ګناه نه کومه، دا پخه عزم اراده وکړه چې زه بیا نه کومه. نو دغه توبه چې وکړه، الله جل جلاله غفور رحیم او مهربان دی، ګناه به دې در معاف کړي. والسلام. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب.